فرق کوي هغه شرایطو باندې. د افغانستان برېښنا شرکت ټولو ولایتي واحدونو مالیه اساسو ته د مالیاتي او بودیجوي کړنو او اجراتو په تړاو 4 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. مسؤلین وایي د دې روزنیز پروګرام هدف د بودیجې مالیاتي کړنو او کوډونو په تړاو د نویو میتودونو پلي کول دي څو له دې لارې روڼتیا او د چارو دقت تضمین شي او هم په دې برخه کې د تجربو او ګډو نظریاتو شریکولو ته زمینه برابره شي. مسؤلین همداراز ډاډ څرګندوي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه به د بیلابیلو ولایتي واحدونو اړوند مالي او بودیجوي سکتور کړنې له بیروکراسۍ پیچلو او سختو پروسو خنډونو او وخت ضایع کېدو څخه وساتي چې په مرسته به یې مالي شفافیت تضمین شي. په اخر د سیمینار کې به انشاءالله زموږ همکاران په دې باندې وتوانیږي چې هغوی د پلان جوړونه کې په جمعواري د نیازمندۍ کې په دقت رامنځته کېدو کې او د جمعواري نیازمندي هغه کومې اړتیاوې دي چې د کلنۍ اړتیاوې دي د دوی په حقیقي والي کې په رښتیني والي کې ډېر زیات کار وکړي او په عین زمان کې چې دا یو واقعي او حقیقي بڼې ته بیایي دا ډېر مؤثر او مثمر تمام شي. د ولایتي واحدونو د مالي او بودیجې برخې اساسي ورته روزنیز پروګرامونه د یوې واحدې تګلارې او اغېزناکو میتودونو د پلي کېدو په برخه کې اساسي چاره ګڼي او زیاتوي دا ډول پروګرامونه به د چارو په شفافیت څرګندو پروسو پلي کېدو او همدارنګه د کارونو په چټکتیا کې اساسي مرسته وکړي. انشاءالله کوشش دی چې د دې سیمینار څخه به ډېره ګټه واخیستل سي او په راتلونکي کې بیا په خپلو روزمره چارو کې د هغو څخه استفاده کوو. در این کورس آموزشی ما ریکاردار بررسی میکنیم، تعهدات بررسی میکنیم، مصارف دقیق سنجش میکنیم. یکی از برنامه‌های مفید برښنا شرکت است. په ورته وخت کې د افغانستان برښنا شرکت روزنیز مرکز مسؤلین وایي د روان کال په دوام به د ځانګړي پلان له مخې د برښنا سکتور تر 2000 کارکوونکي په بیلابیلو علمي، فني او مدیریتي برخو کې زده کړې ترلاسه کړي تر څو له دې لارې د مهارتونو لوړوي، د شبکې خوندیتوب، ساتنې او برښنا سکتور د ودې په هدف اساسي ګامونه پورته شي. ما قرار است که در حدود 1800 و بالاتر از این کارمندای برښنا شرکت آموزش بدیم در بخش‌های مختلف کاریشان. هدف از این آموزش‌ها ارتقای ظرفیت کارمنداست و انکشاف مهارت‌های تکنیکیشان است. د دمنې وړ ده چې د افغانستان برښنا شرکت اړوند روزنیز مرکز د تخنیکي چارو او مهارتونو ودې لپاره د ځانګړو ورکشاپونو او لابراتوارونو په ګډون د فکر او نوښت مرکز، کتابتون، د لوبو میدانونه او استوګنې اسانتیاوو په ګډون د ګڼو سهولتونو څخه برخمن دی څو د برښنا سکتور له علمي او فني ځواک څخه برخمن وي.